د جرګې ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته ما په انټروډکشن کې ویلو مخکې ویلو چې آیا موږ به دا پېره نوی پروګرام دی یو پیر صاحب سره کوو. هغه پیر صاحب زما سره ولاړ دی. دا پیر صاحب نه به زه مختلف تپوسونه کوم چې پیر صاحب دا کم جنات چې کوم دي، دا پیریان چې کوم دي، دا تعویذونه چې کوم دي، آیا په دې کې څومره حقیقت دی؟ او دا چې دا خلک کوي، دا جادو چې کوي، دا پیریان چې راولي، دا پیریان چې بندوي، آیا په دې کې څه حقیقت شته او که نه؟ او که څه حقیقت پکې نو دا خلک ولې بیا د خلکو نه دونه ډېرې پیسې اخلي؟ وایي چې زه به پیریان بندوم، زه به د پیریانو سره دا چل کوم، زه به د پیریانو سره دا چل کوم. په دې کې ډېر داسې پیران دي چې هغوی وایي چې یاره زه به په ګارنټۍ سره دا کار کوم، په ګارنټۍ سره به دا کار کوم. هغه کار بیا ونه شي ځکه چې د هغوی نه ډېرې پیسې مو واخیستې شي، د هغوی نه ډېر دغه مو شي، خو د هغوی کار هغسې ونه کړی شي. نو پیر صاحب زه ستا نه دا تپوس کوم چې آیا دې کې څومره حقیقت دی؟ تاسو زمونږ د کم چې سامعین دي دوی ته یو دوه درې خبرې وکړئ، نو بیا به تفصیلي پروګرام انشاءالله په هغې کې بیا ټولې خبرې کوو. سبحان الوکیل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا مرضت فهو يشفين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ټول تعریفونه د الله پاک د پاره دي او جنات شته دی، جنات عملم کوي، جنات راځم، جنات د الله په حکم باندې بندېږم، جنات د الله مخلوق دی. جنات چې کوم دی نو لکه وسوسې م ورچوي، نو د جناتو د بیمار الحمدلله موږ ته د الله په حکم ښکاره پته لګي چې دا بیمار د جناتو دی، دا بیمار د میرګو دی، دا بیمار د مزغو دی، دا بیمار اسې د روغ وی. نو جنات هم شته دی، خو لکه ډېر خلک داسې وایي چې یاره زه په جناتو باندې کار کوم. کم خلک چې په جناتو باندې کار کوي دا ناکامه دی. مونږ کار په الله باندې کوو. د الله پاک هر کار چې کم دی نو مضبوط دی او هغه نه ختمېدونکی دی، په هغه کې طاقت نه ختمېږي. د الله پاک د هر نوم سره، د هر طاقت سره څونه طاقت چې الله پاک په الله پاک کې دی، دونه طاقت الله پاک په خپلو نومونو کې اچولی دی. نو موږ به په الله کار کوو، خو چونکې هر قسمه جناتي، هر قسمه جادوي، هر قسمه نظري، هر قسم منتري په الله کار کوو، خو چونکې هر قسمه جناتي، هر قسمه جادوي، هر قسمه نظري، هر قسم منتري او په پیریانو مونږ کار ځکه نه کوو چې زما سره 2 پیریاني او ستا سره 8 پیریاني او راشي او زه سره د 2 پیریانو منډې وامه، نو دا ښه خبره نه ده. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم. سبحان الشافی، سبحان الکافی، سبحان الوکیل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمانی کافری د الله په نوم به خبرې کوې، د الله په طاقت به خبرې کوې. مسلمان نه 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 دا کار به نه کوې. پرېږدئ چل بازا اوس کله الله په طاقتو چل بازا چل به نه کوې. بس د الله په حکم بند، د الله په طاقت بند. یو ذره الټی به هم د الله په حکم نه کوې.
کینوا سمشد الله په حکم ما ته وګوره بره وګوره د الله په طاقت وګوره الله مني څو کسان یې د الله په حکم به خبرې کې د الله په نوم به خبرې کې څو کسان یې درې مسلمانان یې هندوان یې ولې راځئ څه مسله ده چې راځئ خوښ دې دی چې خوښ دې دی نو یو خدا ته هندو یو دی مسلمان دی دی ستا خوښ دی یو خبره شوه دویمه خبره دا شوه چې تاسو جنات یې او مونږ انسانان یو مونږ تاسې نه یي نو ستاسو او زمونږ خو نه راځي پیر صاحب دوستانو یو تپوس تا کومه چې داخله کوی چې یاره دا پیریان داسې کار دی چې په دې پلاني باندې تعویض شوی دی په پلاني ځای کې پروت دی په پلاني باندې تعویض شوی پلاني ځای کې پروت دی او داسې کارو کې ورېږه ما پیریان لیږلي دي بیا دې بالغ لاندې لاس ورومنډي هغه تعویض راواخلي نو دوی چې دا کار کوي چې دوی دا تعویضونه په مختلف ځایونو باندې پراته یو دوی پې دا راوړي شي نو دوی داسې کار ولې نه کوي چې یو بینک ته یې ولېږي چې ورته ووایي چې یاره ماله دونه پیسې راوړه د یو کس نه 1500 اخیستې د بل کس نه 1500 اخیستې نو په یو ځای باندې ولې ځان نه مالدارۍ چې دې بینکونو نه پې دا پیسې راوړي او ایسته خپل ځان پې یو مالدار کړي نو په دې کې څومره حقیقت دی الحمدلله ټول تعریفونه د الله پاک د پاره دي او کم خلک چې وایي چې پتا باندې جادو شوی دی پتا باندې پیری راغلی دی پتا باندې گاونډي کړی دی پتا باندې هغې کس کړی دی نو د غیب علم د الله پاک سره دی د الله نه علاوه د غیب علم د هیچ چا سره نشته او چې څوک وایي چې زه تعویض رایستی شم ما ته د غیب علم دی ما ته پیریان الوی نو د غیب علم د پیریانو سره هم نشته دا ګز او دا میدان چې تاسو وګټله نو زه به د الله په حکم ستاسو مریدي کوم رحمان یا رحیم یا کریم سبحان الشافی سبحان الکافی سبحان الوکیل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واذا مرضت فهو يشفي د الله په حکم د الله په نوم د الله په طاقت او زمونږ د استاد په اجازه هر څونه جنات چې یې هر څونه پیریان یې په جادو راغلي یې داسې راغلي یې مسلمانان یې هندوان یې د الله په حکم د الله په نوم د الله په طاقت او زمونږ د استاد په اجازه حاضر شه راځه چیړ به هم د الله په حکم نه کې زور به هم د الله په حکم نه کې طاقت به هم د الله په حکم نه جنګي حاضر شه حاضر شه د الله په حکم حاضر شه بس بستان پته ولګي زما دې دغه بم پته ولګي دا کراله کنه زه دې ځای نه خوځم د قبله ته بس نه نشي د الله په حکم بس ټیک د زنه نه پیږم ګر زما ګران وختونکو ان شاء الله موږ به پوره پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو دا یو انټروډکشن و دا د پیر صاحب یو څو خبرې وي پیر صاحب چیلنج ورکوي چې تاسو کم پیران چې وایي چې یاره موږ پیسې په پیریانو باندې کار کوو په جناتو باندې کار کوو تعویضونه پرې راوړو پیر صاحب وایي چې نه دا بالکل غلطه خبره ده که څوک هم دا وایي چې یاره زه پې دا کار کوم نو د پیر صاحب طرف هغه ته چیلنج دی بالکل چیلنج دی او 24 غنټې چیلنج دی د دنیا په مخ چې کم علما راولئ کم جادوګر راولئ کم عاملان راولئ د ځان سره خپل استادان راولئ د الله په حکم کښېنئ حق په حق شي باطل به باطل شي د غلطو او د بیکار او د دروغجنو عاملانو سره مه میلاویږئ دا د عزت مسله ده د پیسو څه مسله نشته یا یو سړي 1500 واغستې یا 1000 واغستې خو دا زمونږ لوڼه دي دا زمونږ خویندې دي دا زمونږ ورنداریانې دي دا زمونږ میاندې دي دا زمونږ تروریانې دي دا زمونږ عزت دی څنګه چې په خپل عزت خفه کېږو داسې به د بل په عزت خفه کېږو او انشاءالله د الله په حکم د الله په نوم موږ ته الله پاک او خپل استاذ داسې علم نه دی راکړی الله په حکم چې موږ د خلکو بېعزتي وکړو او موږ به ښکلی کار کوو د الله د رضا دپاره به کوو د مخلوق دپاره به کوو انشاءالله په پوره پروګرام دپاره به د جرګې ټي وي سره اوسئ د الله په امان علیکم